Audio Jungle. السلام علیکم ګران دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن به درته ووایو چې افغان وفد ولې پاکستان ته راغلی دي، څه خبرې وشوي او دا خبرې دواړو ملکونو ته څه فایده ورکوي. نو ویډیو تر پایه وګورئ. یو لوړپوړی پلاوی د افغانستان نه پاکستان ته راغلی دی. د دوی په پلاوي کې د حکومت غړي د تجارت امنیت چارواکي شامل دي. دوی دلته دا اراده لري چې د پاکستان چارواکو سره خبرې وکړي. دوی د پاکستان سره دا خبرې وکړي څنګه دواړه هیوادونه یو بل سره سوداګري زیاته کړي، د تورخم او چمن لارې څنګه خلاصې پاتې شي. هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي د هغوی ستونزو حل. دواړه خواوې کوشش کوي چې د سرحد دواړو غاړو ته امن راشي. پاکستان او افغان پلاوي دا خبر ومنه چې تجارت ته به اسانتیاوې ورکوي، بارډر به خلاص ساتي او نور لارې به هم جوړوي. د کډوالو د مسلې حل لپاره به دواړه هیوادونه کمیټې جوړوي. دواړه خواوې به یو بل سره همکاري کوي او کوشش کوي چې غلط فهمي ختمه کړي. عام خلک خوشحاله دي چې دواړه حکومتونه سره ناز دي. دوی وایي که دا خبرې کامیاب شي نو دواړو غاړو ته به امن، کار او روزګار پیدا شي. تاجران هم خوشحاله دي چې اوس به د مالونو کاروبار ښه شي. نو ګران دوستانو، تاسو څه نظر دی؟ د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا خبرې به کوم بدلون راولي؟ په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو لایک کړئ، پښتو نیوز سبسکرایب مه هېروئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.